السلام علیکم، یو ځل بیا موجود یم ستاسو سره یاسر آفیشل سکلز نه. نن په دې ویډیو کې موږ طریقه دروښیو څنګه کولی شو، یعنې نن یو اپ درښایم او په دغه اپ کې تاسو ته هره یوه دوا میلاویږي. یعنې دا تاسو کتلی شئ، دا اپ چې تاسو انسټایل کړئ پلی سټور نه، صحیح ده. لینک به په کمنټ کې د لینک دی، هغې نه تاسو ډایرکټ انسټال کولی شئ. ورځني اذکار په دې کې شته دی، سحر، ماښام، شپه، کور، مړینه، مسجد او سفر. دغه باران دوا پکې شته دی. کوم خوراک چې تاسو کوئ روټۍ نه مخکې، دغه ټول دوا په دې کې شته دی. تشنابو، جامې، حیوانات، اودس، خوب، واده، والدین، ماشومان، روژه، ناروغي، شک او خوشحالي، خفګان، غوسه، ستاینه، حج، عمره او شتمني، نفسو ساتنه، ټولنه، لمونځو. یعنې په دې کې هره یوه تاسو سره په دې اپ کې دغه ټولې دواګانې موجود دي. نو دا اپ تاسو انسټال کولی شئ په موبایل کې، لینک په کمنټ کې دی. او دغه اپ انسټال کړئ، ویډیو په ثواب په نیت سره مخکې شیر کړئ. یعنې سحر دوا هم په دې کې ده، دا تاسو کتلی شئ. بیا دې کې دا دی سحر باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته به د سحر دوا راوړي. په ماښام چې کلیک وکړئ، د ماښام دوا به تاسو ته شو شي. شپه د شپې دوا. نو تاسو کور ته ننوځئ، کور دوا هم په دې کې، یعنې مسجد ته، سفر، یعنې دې کې هره دوا شته دي. نو تاسو دا انسټال کولی شئ او په موبایل کې بالکل په اسانۍ سره. او دا دواګانې تاسو ویلی شئ ثواب به راته هم میلاویږي، او بلکې دا په موږ لازمي دي په ټولو باندې. بالکل دا اپ دی ډیلی اذکار، د پلی سټور څخه تاسو انسټال کولی شئ. نو ویډیو په ثواب په نیت شیر کړئ. مهرباني.